هند ته په مسلکي زده کړو پسې لیږل شوي نظامیان بیرته وطن ته راستانه شو. تازه طالبانو څه ویلي دي، څومره نظامیان کابل ته رارسېدلي دي، جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي 100 تنه نور افغان پوځیان چې په هند کې روزل شوي وو بیرته هیواد ته راغلل. د دفاع وزارت پر اساس د هغو افغان پوځیانو یو بل جوپه ده چې په هند کې له روزل کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته راځي. دا پوځیان د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په مهال هند ته د پوځي روزنې لپاره لیږل شوي وو. دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي له هند څخه د دغو روزل شوو پوځیانو راتګ د دفاع وزارت د فرمان پر اساس او د دې وزارت د بهرنیو اړیکو د ریاست په همغږۍ ممکن شوی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې راستنو شوو پوځیانو ژمنه کړې چې خپل هیواد او خلکو ته به خدمت کوي. د طالبانو د سرچینو پر اساس تر دې وړاندې هم په هند کې د روزل شوو افغان پوځیانو څو جوپې افغانستان ته بیرته راستنې شوي دي. څه موده پخوا د طالبانو د دفاع وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس روح الله عمر ویلي وو چې په هند کې د روزل شوو پوځیانو له تجربو او مهارتونو څخه به په مسلکي او تخصصي برخو کې کار واخیستل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه پورې لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.